السلام علیکم دوستانو. راشد خان د زلزله ځپلو لپاره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته راټولوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ ورو ته پچونکي راشد خان د پکتیکا، خوست او پکتیا خلکو سره د خپل مرستې کولو وروسته اوس د دوی لپاره له نورو خلکو څخه هم مرستې راټولوي. نوموړي په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو ځانګړی پیغام هم خپور کړی دی او په یوه دننه او بهر میشتو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives, many injuries, many people suffering as a result. I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time, at this very crucial time, and definitely your support will be very important. Any contribution will be very vital, very important for us at this great cause. Please donate www.backevenstronger.com and donate. I also want to nominate 3 players, افریدی, Hardik Pandya and djbra, to make a video and support this great cause. Thank you. هغه یو ویډیو هم خبره کړې ده، همداراز د هغه ویب پاڼې لینک هم خپور کړی دی چې پکې د مرستې راټولولو کمپاین روان دی او 40,000 پاونډ مرسته پکې راټولیږي چې شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ کیږي. د راشد خان په مرسته پیل شوی دغه کمپاین کې تر اوسه پورې 10,445 پاونډ مرسته راټوله شوې ده چې دا مرسته د 300 کسانو لخوا ورکړل شوې ده او همداراز 40,000 پاونډ مرسته هدف ټاکل شوی دی. djbra او شاید افریدی هم د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره غږ پورته کړ. د راشد خان لخوا د پکتیکا، خوست او پکتیا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. نوموړي همداراز د شاید افریدی، هارتیک پانډیا او djbra نه هم غوښتنه کړې ده چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د راشد خان له غږ پورته کولو وروسته ویسټ انډیزي djbra هم په دې اړه یوه ویډیو جوړه کړې ده، د زلزله ځپلو سره یې غمرازي کړې ده او د مرستو راټولولو په کمپاین کې برخه اخیستې ده. همداراز د پاکستان پخواني کپتان او لوبغاړي شاید افریدی بیا په ټویټر کې یو ټویټ کړی دی او په پښتو ژبه کې له خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې د زلزله ځپلو سره چټکې مرستې وکړي. شاید افریدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی افغانستان کې زموږ یو شمېر خویندې، ورونه او ماشومان له زلزلې له امله شهیدان او ټپیان شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. پلایي سازمانونو او وس لرونکو خلکو ته خواست دی چې د زلزله ځپلو سره چټکې مرستې وکړي. لوی الله دې د پیښې شهیدانو ته جنت، ټپیانو ته صحت او د دوی کورنۍ ته صبر ورکړي. امین. هارتیک پانډیا تر اوسه پورې په دې اړه کوم ټویټ یا ویډیو نه ده کړې، خو djbra او بیا کیرن پولار، هارتیک پانډیا او ډیویډ وارنر نومونه اخیستي دي چې ترڅو په دغه کمپاین کې برخه واخلي او د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. د یادولو وړ ده چې راشد خان لخوا د مرستو راټولولو کمپاین کې 40,000 پاونډ راټولیږي چې تر اوسه پورې د 10,000 څخه زیات پاونډ راټول شوي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.